سلامونه. نوروز امید دا وخت په پی ټي سي هوټل کې د مشرانو سره ناست یو. هغه د اجملان صاحب شعر دی، وی چا ویل چې د لویانو ناسته ښه وي، چا ویل چې د لویانو ناسته ښه وي، سیند او غر مې په همدې انډیوالان دي. نو موږ هم نن د دغه لویانو د دغه مشرانو سره چې دی ناسته کړې ده، ناست یو مهماني جوړه شوې ده. موږ سره د هنګو تجارتي شخصیت پیژندل شوی شخصیت حاجي صاحب پهلوان چې ټول خلک یې پیژني، د هیڅ قسمه تعارف محتاج نه دی. هغوی را سره ناست دي، د هغوی د کیسو ګپونو د ټوک ټکالو نه مو خوند واخیسته. ورسره موږ سره ناست دی د ملک صاحب علب ګل جانشین، د هغوی پرزن خالد ګل ملک، د هغوی ناسته ګپ شپ. او موږ سره قومي سپین ږیری کامل ماما چې دی هغه ناست دی، د کټکانې یو تجارتي شخصیت دی، خپل کاروبار کوي په انګو دغه کې. او ورسره چې دی د موږ سره یو بل زمونږ مشر لالا غلام خان لالا چې دی هغه ناست دی، وایي چېره ما به په ویډیو کې نه را. ورسره زمونږ یو تکړه پخلی کوونکی لالسن هغوی ناست دي، چېره مطلب په ټول هنګو کې هغوی ډېر زیات پیژندل شوي دي د پخلي په سطحه باندې. همداشانتې تجارت هم کوي، خپل کاروبار. او یو بل تجارتي شخصیت روپ احمدزی چې دی هغوی را سره دي، څوک چې زمونږ د یو پیژندل شوي استاد مسکنیار استاد الله پاک دې هغه په قبر باندې انوارات نازل کړي. ډېر یو قابل استاد و، زمونږ د کټکانې ډېری بچي چې دي روزلي دي، هغوی ته د تعلیم په برخه کې ډېر زیات خدمات کړي دي. نو کور دې ودان وي. او سالار احمدزی لیکوال او شاعر تکړه، هغوی طرف نه دا مهماني وه د دغه ټولو مشرانو په قدردانۍ کې. نو د سالار احمدزي صاحب هم ډېره مننه او کومه خوشحالي چې د الله پاک دې ورته وسي کړي. الله پاک دې په خیر خیرت سره د خپلو ښادیو نور هم چښتن کړي. او همدغه شانتې ښادۍ د الله پاک ډېرې لري چې موږ بار سره پکې راغونډېږو او په دغه ښادیو باندې همدغسې خوشحالیو باندې د خوشحالۍ دغه موقع دې ښې ډېرې شي چې موږ پکې کینو، ګپ شپ ولګو، یو بل سره ټوکې ټکالې وشي. کور مو ودان. مننه.